افسر لالا ډېر مالدار خلکو خو هغوی وی چې اول به د ورور تصویر راوړي چې موږ یې ووینو. توبه 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 ویم چې په تصویر ښه نو ویم ډېره ګرانه ده. ولې د افسر زوی مې ورته ښایست کې د چا نه کم دی څه چې هغې به تصویر وویني نو انکار به ورته وکړي. ګوره ښځې زما هم ډېره تجربه ده که نه ویم چې څنګه یم نو داسې یې جای چې څنګه تصویر نو داسې شکل ده ویم رښتیا راباندې مه وایه که نه که هغې خلکو زما تصویر ولیده نو افسر کم او نشپاتی خرڅولو والا زیات ښکاري. ویم ډېډې داجي دا ستا ما پورې خندا کېږي زه معمولي لیکار نه یم د اتو ملازمانو د پاسه افسر لګېدلی یم او د افسري خو ما ته په شکل او صورت میلاو شوې ده. بس ټیک شوه ښځې چې څنګه مو خوښه یې هغه شان دی زما زه خو د واده ډنګ ته خوشحالېږم. افسر لالا زه به درته میک اپ وکړم او ته به ورشې ویښته به تور کړې او بیا به تصویر وباسې. ګورئ زما افسر لالا څومره ښکلی ښکاري. وایي زما د افسر خورې ډېره ښه خبره دې وکړه ورشه او د میک اپ سامان وړه چې لږ دا ځان ولا مزیدار کړم ورشه. ټیک ده افسر لالا. مه خاله زما دې پورې ها نو دا خبره ده یعنی دا د نوکر نه ده ساتلی غل دی غل او دی دواړه په شریکه د پردو بنګلو نه غلاګانې کوي که څنګه دا نوکران چې خلک ساتي که نه نو دا غله وي او غلاګانې پې کوي. او لورې همداسې ده. نو ممي نو بیا خو مې ډېډي هم په دفتر کې نوکر دی که نه نو د دې مطلب دا دی ډېډي ته هم غلا کوې. دا جنۍ ته ته څه وایې دا جمیلې دا لور ته پوهې که دا څه ګډې وډې وایي. یې جینۍ دا ته څه د بېوقوفانو خبرې کې ډېډي به دې څنګه غلا کوي هغه خو محنت کوي محنت د عقل نه کار اخلي. نو ممي تاسو راته وایي نو او بیا ډېډي مې هم د فاروقي کاکا رور دی نو اوس یې خوند وکړو ورکړه جواب. یا خدایا دا جینۍ خو به ما لیونې کړي. ته داسې وکړه لاړ شو خپلې کمرې ته سبق وایه پاسه او دا الټه پلټه خبرې د مضمون وباسه ځه. مامي تو خاصه بې څه غوسه کېږې وایي ما خو ځان پویولو اخر امتحانونه مې رانږدې دي. ځه شابه ځه دا کوم قسم جینۍ ده. پرېږده مړې د دې خو مازغه خراب دي. ډېډي بچې ځان ته مې ویلو ځه ته دننه ځه ځه شاته. جمیلې داسې کار به وکړو که نه دې نه وړاندې چې دا رور ما له کار وګوري او زما معلومات وکړي زه به خپل افسر سره خبره وکړم او هغه به پوه کړم چې په دې دواړو د غلا دعوه وکړي. ټیک شوه داسې به دې دواړه ګیر شي زه به هم بچ شم او هغه صیب به مې بچ شي که څنګه. ٹھیک ده دلته او بیا ټرن باندې واقع کیو ٹھیک ده بیا به داسې روانې وه ماله نو که رښتیا راباندې وې که نه ته خو داسې روانې لکه چې چا در پورې کجابه تړې خدای باندې ستان خو ته وایم مالدار تو باندې غواړه یا نو زه بیا ځوم نه نه ولې مالدار تو ولې نه غواړو دا دومره خرچې در باندې هسې کومه بس ټیک ده داسې چال دی چې ستاسو باندې پوه خو شوی نه نه پوه شو څنګه چې ته لاړې نو ګوره لکه ولې نه زه روانه شوه راځه او زه درځي داسې دیو ولې د خدای خاطر وکړه دا څنګه چای دی ته خو داسې ښکارې لکه چې د چا واده نه تلې وریجې د نه یې درکړي که نه او درته ویلې چې ځه په مخه دې ښه پوده یې نه چونې کړې ده سمه مالې ډولی کېږي یو څه وکړم ټولې پوندې مې چاودې دي او چې پونده باندې چاوده دی پوندو باندې زه دي واده ستا پوندو باندې چاوده دی پوندو باندې خپل صفا کولی نه شي ته به څه مالدار شې یم چې د کله مې واده کړي ده او دې کور ته مې راوستې ده که نه دا پوندې چاودې دي او تر اوسه پورې چاودې دي وینځي نه صفا کوي یې نه نو زه څه وکړم نو بس یاد باندې خبرې باندې نه پکار وخت باندې ضایع کېږي وخت باندې قدر وکړئ داسې کار وکړئ تاسو سبب څه دي نوکر کاکا موږ صرف په ګرځېدو به مالداره کېږو او که نور څه هم شته نور هم شته ډېر شته تاسو داسې کار وکړئ ما باندې راځئ مېز باندې راځئ زه څنګه ځم داسې راځئ دا خبره که ما باندې راځئ که نه نو زه تا طرف ته درغم یو لاغې بندار باندې سړی داسې هغه صحیح نور څه باندې ګوري مېز باندې ګوري بیا کرسي باندې راکړه داسې بس نه وای داسې دی وای نه داسې نه هغه چارې مې کولو که نه څنګه چې تا وکړو اوس به داسې باندې کېنه تو بیٹھو ایسا گفتے کېنه استاد جی اوس به څه کوئ دا رومال باندې والے رومال باندې والے که نه بس رومال به والي د خیره سره ٹھیک ده جی
غاړې باندې تاو دا وینا غاړې باندې نه بیا به وایي اکسیډنټ شوی دی سید یا نه نه داسې باندې واچو داسې باندې داسې واچوئ ٹھیک تھا मां बंदे को यार थे बड़े लेट मालदार के ओस प्लेट बांधे दासे बो छत के दासे बो बिल्कुल तो हो गया नहीं यार रोटी बांधे नौकरी ना प्लेट बांधने वाला ओस चम्मच बांधे लासो के गट बांधे चम्मच दे ठीक है दा चावल ले ठीक है ओस से नखरो बांधे हैं जान बांधे दासे चावल वाला अवतर बांधे में के गावदर बांधे गरीबी बांधे राशि लो दासे चावल बताना खाइए ना ठीक से जी दावशो जी ओस वाला दा कंडे बांधने वाला आफरीन आलू बांधने छत का दे बांधे दासे है दासे आलू बांधने छत का शाबा गौरी तास आफ्ता के दन्ना दन्ना बांधने मान दारू से या ना दा प्लेट बांधने वाला फरी रपा बांधने मान पर इधरी खाफी बाने वाला के में कल आलू चट करे खबर पलाल के लाजी उचट को खपा मजे ऊपर डालते ना करना दाखो गरीब बांधने ना खा देना दाखो गरीब बांधने ना खा अमीर बांधने होने देना यार ओ दासे चल लेता से बांधने जमा दिमाग उखड़ो ओ दासे का दे जमा राम बांधने वक्त दे जे जोन दन ठीक दे तासो दा चाल माल कोई जमा राम बांधने वक्त ब्यार राम दे तासो बांधने नोट चलो खान ठीक दे ना से तो यो खबर असर बांधने कोई खोई रोड बांधने खोई مرغه داجی ها بچي دا مالدار کې دغه په داسې شو نو دا خو ډیره ګرانه شي هغه ځاله طریقه پوه شو کنه والله دې وزي د خیره دې کړي ما اسم ځان نه سترګې کتوري کجل کپوري ځان د سنگار کا ورځ دلدار تا یا لکه دا تارو ته څنګه شروع کړی خیر خو وای سه سترګې رنګ توري کړې دي کجل دل لګولې میک اپ دم کړې ده قسم په خدای زنه شي وره چې نن ته څه ښکارې واقعي چې زه نن ډېر ښکلی ښکارم ریلی سر نن تاسو یقینا ډېر ښکلی ښکارئ ښه تاسو څنګه راغلي سر زما میډیکل بل ورکړئ یو څه وکړم بس یا لکه ته ماته ده ووایه چې واقعي چې زه نن ډېر ښکلی ښکارم سید سمه ده سوړه سرې سپوږمۍ ښکارې پیمان سم خاطره ښکارې نه نه هیرو ښکارې ورشه وایي ټولګي پر طوطي خان ته وایي چې صیب دې غواړي ډېره ښه ده جي صاحب زه په خپله راغلم اجازت دی السلام علیکم وعلیکم السلام دې ما پورې ورته ولې خاندي صاحب خیر دی معده یې خرابه ده ژړلی خو نه شي نو بس غریب وخاندي هر دې معافې کړي یم دې زه بدلول غواړم دې هر وخت زما شخصیت پورې خندا کوي الان کې زه په خپل قابلیت دلته افسر شوی یم بلکل جی ماته پته ده صاحب خو یوه خبره ده چې دې تاسو بلکل نشي افوا کولی ولې هغه ځکه چې د ده اوښې دلته ډېر غټ افسر لګېدل دی که ته چېرته ستاسو شکایت هغه ته وکړو نو کیدای شي چې بیا تاسو ماتحت شئ او دې تاسو افسر شي که څنګه نو دا خبره تا ماته وړاندې ولې نه کوله نه سرجي اوس خو مو وکړه که نه بس دا کافي ده ها وایه سرجي ماشاءالله نن خو تاسو ډېر زیات ښکلي ښکارئ کجل هم پورې کړي دي پوډر هم په مخ داسې لګولي دي مخ هم ډېر زیات سور کړی دی خیر خو دی که نه اصل کې دا نن زما خرګنی زما تصویر غوښتی و نو ما ویل چې لږ رانجه مو لګوم او لږ ځان منټي کړم چې زما دا شخصیت نه دی چې دا لکه د ګلاب غونډه کې داسې رابرسېره شي او پته ورته ولګي او که نه جي بلکل ستاسو د تصویر نه به انشاءالله ستاسو د شخصیت پوره پته لګي که هغې کې عقل ویاله نه جي ما دا خبره کوله که نه جي زما ورور ډېر زیرک دی زرګ دی مخکې خو تا ویل چې خاروګی دی اوس زرګ شو سرجي زیرک مطلب ډېر چالاکه دی او د هغه نوکر نه دی هغه په یو ورځ کې زموږ ساک له نقصان رسولی شي ولې زموږ په دفتر کې ساک شته چې نقصان به ورته ورسېږي سرجي ساګ نه ساګ یعنی زموږ اعلی شخصیت خبره کوم دي سر خبره داسې ده که نه
چې تاسو به په تھانه کې یو رپورټ ولیکئ او په هغې کې به دا ووایئ که نه چې ما نه سره او بانډونه او بلا رقم رک شوی دی. ښه نو بیا تاسو به دا ووایئ چې ما چې کوم دا غل دی دا په توره تیاره کې په شپه کې په خپلو سترګو لیدلی دی او که تاسو یې ما ته وړاندې کړئ نو زه به یې وپېژنم. ښه نو بیا به داسې چلو چې دا کس چې کوم دی که نه دا سړی دی به په حوالات کې ګیر شي که نه او دنه به مونږ خلاص شو. ها نو ته داسې چلو که که نه چې ته ما ته په یو سپین کاغذ باندې دا څه ولیکه که نه چې د ما نه هېر نه شي. ټیک شو جي زه ورځم چې تاسو له دا هر څه ولیکم. السلام علیکم جي. اما خیال یې بچې دا بنګله ښه ده او چې دا ښه دا راته لږ ښایسته ښکاري. شهزاده څوک یې په دې کور کې چې هر څوک یې راوځئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. دا بنګله ستاسو ده؟ او ولې ستا پسې اعتراض دی؟ نه اعتراض مې نه دی. موږ یو درې بنګلې اخلو که نه یو د چتې دپاره او بل د پتې دپاره دغه بلبل دپاره او یو د مېلمنو دپاره. نو موږ ته چا خبره وکړه که نه وایي دا بنګله خرڅوي. نو ما ویلې بس مقابله سخته ده وخت را سره ډېر کم دی. نه تاسو دا چا ویلې چې زه دا بنګله خرڅوم؟ بس 2 کروڑ روپۍ در کولی چې خبره ختمه ده. 2 کروڑ روپۍ؟ اصل کې خبره ده شکر الحمدلله ارپتیمه. زه به په دومره پیسې صبح بس ما ویلې زه به دا بنګلې به پې والم. 3 کروڑه بس خبره کې چې دا بنګله واله خو نه اخلم او که نه خبره نه کوې که نه چې بنګله نه خرڅوم دا ځو موږ د نه جي په 3 کروڑه خو خرڅوم. وایم اوس خو د نه والله چې په 50 روپۍ باندې والم. تا د ما خبره ولې وغورځوله؟ نه به دې غورځوله د ما خبره. او البته دا کولی چې د دوستای کولی چې د ما د موبایل نمبر ولا ورکړې که ټلیفون یې کوو ودې کې او که نه کوي یو ټل ځکې دی. بس ټیک ده تاسو سبا ماښام ستاسو ډینر ما سره او دلته به راځئ او ضرور به راځئ. سبا له موږ سره ټایم شته د ډینر د که نه نشته؟ دا جي سبا ماښام ته لندن ته تلې ټکټ کنفرم نه دی ځکه پاتې. او که نه هغه د جاز بازار یې خرابې دي. بالکل بس ټیک ده موږ ته منظور ده د خیره سره که الله کړي خیر موږ سبا له ډینر له راشو به ټیک ده راځئ به ضرور به راځئ. ولې باندې راځئ راځه چت یې دې خوا ځه بچې ځئ په مخامخ سړی راته دولتمند ښکاري. څه خو یې چې بس چلتې دا پیسې و. وایي بیا شکر دی چې دې مصیبت نه خلاص شوې. زه خو پنکار یم خو یو خبره زما واوره چې دروغ چرې مه وایه. د دروغ وخپیني او کله چې د دروغ وخورېږي که نه نو بیا نه راټینګېږي. او دا یاد ساته. بس چپ که افسر زویه یم چې کورنۍ والا ته ستا تصویر وښولو که نه نو ډېر زیاتې خوښ شو. افسر لالا وی په تصویر کې دومره ښکلی دی چې په لیدو به لا څومره ښکلی وي. نو خورجانې نو دا افسري خو چاته په خیرات کې نه میلاویږي. دا خو چې زما غوندې بارو وي ښایسته او قابل وي هغې ته میلاویږي او که نه. افسر زویه اسخرګنې دې ویلي چې موږ بالک له روټۍ کوو او دلته به یې راغواړو چې ټول یې وویني. ډېډي دا ته ولې خاندې؟ بیا خاندې؟ وایم خدای دې درته خیر پېښ کړي خندا په دې راځي. ډېډي دا ته زما افسر لالا پورې هر وخت خنداګانې ولیکې. نو ښه نه ده چې ته ته ګورم او خندا راځي. داسې خنداګانې خوشحالۍ خو دا چا په قسمت دي که نه مړې. ویم تا ته وایم ممي چې کله مو ډوډۍ ته ځو که نه نو ما ته به 1 ګنټه وړاندې وې چې زه لږ سرخي پوډر وکړم چېرته پردی ورته ښکاره نه شم. ولې نه زویه ولې نه؟ او که نه او یا خیر ما باندې پوهې کوي نه یار څوک دي؟ ما ته خبره کومه که نه نوکر صاحب ما ته ویم ډېره غټه بلا ښکاري. وای تا باندې بلا پېښ شوی تا بلا باندې هېڅ ونه ویلی؟ مازغې کار نه کوي نو دی به زه څنګه پوهېږم؟ یاره نوکر کاکا تم په خبره نه پوهېږې یعنې ډېر مالداره سړی و مونږ ورته ډوزه ویشتې چې مونږ 2-3 بنګلې اخلو نو دوستي را سره جوړه کا. انته میرا مانسانه پترو ہے زما ډېر باندې تجربه باندې کار دی زما منې نه دوستي باندې شروع وکړي. که نه نو دوستي را سره شروع که که نه سبا ماښام له د خیره راته هغه څه وایي ورته په هغه انګریزۍ کې ورته وایي لانچ وایي لانچ به در باندې خورم. اوس غاښ باندې څوک ونیسم شونډه باندې خوږ وشي وینې باندې بهېږي اوس تا عقل باندې بالکل پونډه دی او انګریزي باندې نه پوهېږې ما باندې پوس کوه وای هغې باندې لانچ نه وایي لنچ وایي لنچ ځان باندې پوه کوي او ماښام روټي باندې څه وایي ډینر. داسې کار دی نه
چې زم تاسو سره زم او زه تاسو پرسنل سیکریټری نه او یاد باندې لري زه چې څنګه روټي خورم نه تاسو به تاسو بخورئ دلته تاسو مازغه کار نه کوي کله روټۍ نه کنه هغه دا خبرو کې چې ډینر به در باندې خورم تاسو ګوره اوف تاسو خو بالکل دماغ باندې خراب او ما یادوم نه او تاسو څه بلا یار څه یار څه عجیبه غونې سړی دی کله روټۍ کوي زه به د ډینر یادوم روټۍ څه هیڅ هم نه خو چېرته دولت ورسره راغلی دی ډېرې د نادیده کو غونډه کې خبرې کوي نو بیا سبا ماښام یې ول روټۍ کړې ده تم راشه ګپ به مو لګي او 2 کروڑ روپۍ ترې نه وغواړه که درې کې نیمې ستا او نیمې زما خو د اغوا نه بس هسې نه چې د نامې جامې خلک وي او بیا ورپسې خلک ارتالونه کوي سبا ماښام که ټیم در سره وي راشه او باقي انسان د خپل خوی او خصلت نه پیژندلی کېږي نور معلومات به هم وکړو معلومات هم وکړه سر څنګه معلومات کور هم معلوم شو او د نوکر نوم یې همیش دی شاباش شاباش ویلډن او سړی دا سړی چا سره نوکر دی هغه سړی مالدار نه دی هسې نوکر ساتل کېږي ها ټیک ده جمال صاحب چې کوم معلومات ما ته په ټلیفون راکړي وو که نه بالکل صحیح دي دې خلکو دا نوکر د غلاګانو دپاره ساتلی دی څه به کوو سر ډېر په خاموشۍ سره به چاپه لګو تاسو خپل ځان بالکل ریډي ساتئ ټیک ده دا کم مال چې دی وړی دی که نه چې دا ترې رابرآمد کړو ښه ټیک ده تاسو اوس تللی شئ زه دننه لاړم د مډې د ادبي مې واخېست تاسو راپسې راځئ او یا لورې هغه ټیپریکا هم ځان سره راواله که نه چې د کېدنې ګوتو شي نو دا ښه سندرې سره به داسې بیا لکه تینګړم واچوم په ارام کښېنه یم د کور نه یو قدم وانخلې زوی مې ویلې چې پلار مې د ځان سره را نه والي که تیل تولې دی که نه نو کېدی شي د رښتې نه مې انکار شي او ته هغوی د زما تپوس وکړو چې دا هلک پلار ولې رالګه نو بیا به ورته څه وایې نو موږ به ورته وایو چې امریکې ته تللی دی چې یو ځل د کویدنې ګوټو کړو که نه بیا به دې ورسره میلاو کړو او که د هغې نه مخکې ما سره پلار میلاو شو او ما نه د امریکې تپوس وکړي نو ما خو تر اوسه پورې 400 نه ده لیدلې نو زه به ورته څیم چې امریکا کوم ځای ته ډېډي چې وخت راشي که نه بیا به دې پوه کړم ای مورې دا تا څه څښه چپړې پخپو کړي دي هغه دنګو پوندواله سنډل پخپو که لکه چې د افسر لالا پیشان ښایسته ښکاري ته سر مې وخورې نو راویغله که نه چې د هغې کور سره نږدې شو نو بیا به پخپو کړم ډېره ښه ده مورې راکړه دا مټۍ ړچو دي یم ستا د لاسه زما د زوی ارزه کې رشته نه کېږي له کښېنه لږ راځه لورې زه ته مخې مو رڼا شه زما به په نصیب کې د زوی خوشحالي نه وي ویم د زهرا مورې ښه په کمه کل افسره وړدلم پوه شوې چې څه ورته ویم هماغه کوي او په تاڼه کې مې پیرپوټ ولیکلو نو ډېډي چې یو سړی غلاني وي کړی که نه او بل نه که رپورټ لیکي نو دا خو خبره نه ده که نه یو ته کله نه شي کېناستی نه که نه ممې ما خو ځان پوهېلو که نه ګوره که په امتحانونو کې چېرته دا سوال راغی که نه چې جواب یې خو ما نه راځي که نه ویم لورې په امتحانونو کې د کور خبرې نه راځي د کتابونو نه سوالونه راځي که څنګه ښه دی همداسې د خدا به څوک پوهېږي ما څه خبره کوله چې رپورټ هم پرې ولیکلو نو همدغسې به دا نوکر ګیر شي او موږ ته به پته ولګي چې دا یې ساتلی څه دپاره دی که څنګه اس باندې خاندي اس باندې کوي څه به دا څوک دی دا د ما نوکر دی او سکرټرو مې هم دی که نه دی ما ته روټۍ خوړلو چاله ښایي دغه کاروبار باندې خوله مې خطا شوه اصل کې ته د امریکا باندې ډېر لوی کاروبار دی لندن باندې ډېر لوی کاروبار دی جی او دبئی باندې هم ډېر لوی کاروبار دی زه د دې منیجر یم جی ما منیجر یم بالکل دلته کېده به خدا دا دې خوا او بل خبره دا ده نه چې د دې چیرګ او ریج باندې بالکل نه دی سلاد باندې ډېر خوښوي ها جی سلاد ولکه هغه سلاد هم وړه تر هغې به دا مونږ خورو شابه سره په دا خبره وباسه د وریجو د چرګانو د خوراک نه دې مخ کړه چوپ سلاد باندې کېده دلته اصل کې چې زموږ صاحب باندې غواړي چې دبئی باندې ډېر لوی کارخانه باندې ولګوم جی ها مبارک شه دا د څه کارخانه د ساپیاکو اصل کې خبره دا ده جی چې نن سبا سپیاکو باندې ډېر زیات ډیمانډ ده نه نو زموږ صاحب باندې غواړي چې موږ سپیاکو نه کریم ته پاوډر جوړ کړو
سمپیاکونه کریم او پوډر نو ولې نکري دي چې جوړې کړو بس دا جوړو ښځې چې بس دا روټۍ شروع کړي نور ګپ به بیا ولګو وای اوس باندې راځي ماته څنګه چې زه کوم هغه کوي ښه دا کانټا باندې نیسه نو رښتیا خو به دا کانټا باندې نیسه کانټا باندې نیسه دا چمچ باندې تاسو باندې والدي تاسو خورئ زه روزانه خورم حاجي ښه خورئ دا والدي ونیسه وای څنګه زه خورم چپټ باندې مې وانه ته دا ګوري ښه ماته गोश्त भी चौक दइए गोश्त भी चौक بلا ډېر زیات خوند دی وکړو خو خبره مې دا کوله که نه مې زما دې زوی نه مې د باجري بندوبست کړی دی او که نه ما له پته وه ما وله مخکې نه غم کړی دی پرته ده ورته څه شو صاحبه وایي زما خیال دی په دې ګیا کې چې کوم دی نو ډمبره به ټکې راږدو وایي ښځه تاسو لاړ شي باتروم ته دا خوله ووینځئ ټول پرسنالټي ټول ځان باندې پرسنالټي خراب کو خراب چل باندې ورځي نه غټو کسانو باندې پیښې کوي دی به کامیاب وشي کدی کامیاب نه اوسي کینه بس زناورم سر دی خدایا کفایت بانګړو ناشته او ناشته موډ څنګه بانګړو کم بانګړو دا دنه چې ناشته هم دغه یو دی نو خا صاحب دی چې څنګه روزانه موډي او مکه موډ کې ناشته ورځم دی ورشه ما پورې هم خندا شروع نه خدای دې لګي چې تا پورې بخاندم یو 50 هو کې د چود لپاره چې هغه نه وارم نو دله به درکم ولا خندا زیات مخه سیب زیما سیب تا اوسه پورې زما رور او هغه نوکر ورته په ګوته کړي نه دي پولیس خو اوسه پورې چا پانه دوالي ها اوس به ورته ویم او هالو یې جوزف زه خلک سره خبرې کوم نجیب رنګنا ورته وایه غلا چې رانه شوې ده هغه افسر خبرې کوم نجی ورته وایه چې هغه غلا رانه شوې ده هغه افسر خبرې کوم صاحب ورته وایه چې ملزمان هم دغسې آزاد ګرځي صاحب ورته وایه چې هغه ملزمان هم دغسې آزاد ګرځي بانګړو چې تا نه جوړ کړی دی صاحب دې تانیدار ته په انګریزۍ کې یو څو سختې خبرې وکړه چې لاړ شي او هغه ملزمان ګرفتاره کړي څه بانګړو دې ځان نه جوړ کړی دی صاحب ته یو څو خبرې په انګریزۍ کې وکړه چې ورشي هغه ملزمان ګرفتاره کړي او بس صاحب زه چې درته څه ویم نو ته هغه نه وایې ته بل څه وایې ما درته دا وویل چې دې تانیدار ته ته یو څو سختې خبرې وکړه چې دې لاړ شي او هغه ملزمان ګرفتاره کړي نو تا بل څه ووایي زما خبرې دې ورته وکړې ها د غلط یو دی به ورته وکړم دی به ورته وکړم ها ته راته په انګریزۍ کې هغه یو څو سختې خبرې وکړې چې ورته ووایم اوس مه کوه کېده ده ولې ټلیفون باندې بل زیات راځي که څنګه دا خبره خو صحیح ده د دفتر نقصان کېږي ډېر پوه زه ورځم تر څو پورې چې ته په دې سیټ ناست یې قسم دې که مونږ ګټه وکړو نور پیدا نشو ته څومره په پیدا په باندې وځي چټ نه راځي ګورو چې په ګلاړ شي یا خبره ته پرشتیا خبره ده داجی ماجی با کار کوي داجی ها داجی بلبلا داجی دا چې وګورو داجی صاحب زما رور او نوکر خان پسې خو بوتلې وي که نه که څنګه بالکل اوس به بوتلې وي اخر افسر یم سکدو کریله خو نه یم او ګوره ما پسې چې راځې که نه نو یو قدم رانه وروسته راځه اخر افسر یم
څه ګپ نه دی راځه یا لکه چتیا دا مې هغه توتي ګل تر نو بالکل مغاو ښکاري داسې چې دوی بچا غوا کړي دي ښه ما ته هم داسې ښکاري راځه راپسې تاڼې ته راځه چتیا چې راپورټ وکړو چې همدوی زما پلار او نوکر غوا کړی دی راځه ګورانه وای ښځه څه شوله وای وای څه چل دې داسې وتې وتې چغې دې شروع کړي پولیس با پولیس ته ګانو دې لکه څه شو ولې چبا نو دې کومه وای تاسو کومه دا تاسو موږ سره نه وته غلی شه غلاګانې او ډاکیم کوي او بیا موږ څنګه راغلي تا ته اوس پته ولګي چې موږ سره راغلي سلګیز برابر لکه ټول ځای موږ ته وشکل بوډه خاوند څه شو وانت تعالى نشر غني ليش ستاتا بوديك كارما دما خدو بعد دون زم كاني مش زي من اشبار سكان زلميدي او دما د بوديك غلی شه خاوند څه شو چاول روټي کړی دا اغه ته لیدي چاول روټي کړی دا دا مخامخ لري بنگلو کې رحیم خان دی هغه ول روټي کړی دا راځه لکه واپس راځي پرې کړی دا نو ما ته خو د بلبل پلار سونه وي چې موږ لا کړی دا ما نه خو یو خبر هم نه پټي یا الله خیر جوړه کې مې خیر واچي جی بالکل ما ول روټه د ما خام کړی و هغه سم د مازیګر راغ روټه وخوړه او لاړ چرته لاړ ویم سیب ما ته خو نه دی ویلي چې چرته ځو خو بس لاړم رحیم صاحب تاسو لم تکلیف درکو تاسو ډیره مهرباني نه تاندار صاحب هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره تکلیف نه راځه کوم خمخجي کوم خمخا یا لکه چتیا خو دې به خو باسه تانی ته کوم لړتلې ده یار ما ته څه پته ده مړه خو چې دې تاڼې ته ضرورت نی نو چې کم خواګورې تاڼه او چې تاڼې ته دې ضرورت شي نو تاڼه غیبه شي هغه نه به تپوس وکړو وروره راشه ووایه ورته یارو کې تاڼې ته کومه لاره تللې ده سیده لاړ شئ نیغ تاڼه ده ټیک شه مهرباني راځه روکې السلام علیکم تاڼې ته کومه لار تللې ده روکې تاسو خو تاڼه شاته پرې خو تاڼه خوا مخامخ تاڼه ده واپس لاړ شئ ټیک شه مهرباني چتیا ستا موضوع کې درس دی راځه چې واپس شو راځه خو شو لکه سما مې لګه سیب داسې کار وکړه که نه چې اول دې دا سپی ولیږه چې یو 3 کپه مزیدارې چې راوړي چې وڅښو او که کیک او پیسانې ورسره وي نو خیر د تاڼېدار صاحب ستاسو د خاطره به وخورو غلی شئ مړه اول به یو ګیلاس اوبه وڅښو که نه نه نو تاسو دلته زما مېلمانه یو که راپورټ لیکلو راغلي چې چا به در باندې اوس کوم نو صاحب ملزمان کوم نه یو موږ خو ستاسو مدد کول غواړو د څه مدد داسې کار دی که نه چې زه او دا ورور مې او خاروډی پلار مې او نوکر خان موږ په لار روان وو او چې شاته مو وکتو نو شکردی پلار مې او نوکر خان چا غوا کړي خو تاسو دونه د خاروګي زامن یې نه صاحبه پوه نه شوې دا د خاروډي زوی او زه د ده ورور یم ښه چې هغوی چا غوا کول که نه نو تاسو څوک ونه لیدل نه صاحب هغه کړي په بل چا دي خو چې کومو دوه کسانو خپلو کې خبرې کولې نو عام موږ لیدلي دي یو مې توتي ګل ترو او یو ورسره څوک بل څوک و یو د توتي ګل ترو یو څوک دا خو ماته څومره معامله ښکاري خو زه بهرحال تاسو داسې کار وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ زه چې معلومات وکړم تاسو به بیا راوغواړم ښه ټیک ده زه اوس پلی شه شابئ ځئ صاحب خیر دی هغه چې راځي هغه به وڅښو که نه ځه که نه ځه شابه دماغ له مخ راکو زه چې تر وړه کور پوه نه شو ما په که څه په لیونو باندې مې سر دی بار خو مه کوئ که نه ولې وال کوئ موږ ولې دلته راوستو مړه تا راباندې راکړو او ټیک باندې راکړو ما څه وکړی وای یاره دا راته ووایي چې دا کروڑونه روپۍ هم د کومې راوړلې په بلا کې موږ سره کروڑه روپۍ شته چې دلته در باندې یو 3 ورځې نهارې تېرې کړم نو بیا به په پته پوه شئ چې 3 کروڑه روپۍ پرې در پسې نه راوړي که نه نو دلته نه رانه لا نړئ او مونږ باندې خو داسې چیغې
والو چې زمون کاروبار چین باندې دی، امریکا باندې دی، ولایت باندې دی، دبئی باندې دی، او دا همون تعلق جوړولو مالدار خلکو باندې جی ځان سره کار پر کومړه سیو کو شګیر اوس په درته پته ولګي دا سره نه نشي تللی. اوس هلکه راسره وړه وړم لاړم. اے ماما اے نور می خبره د پاکه نور می څه چات کړي نه مونږ څه کړي دی والی بیا باندې کو خالي بیا باندې داسې نه کو پلار باندې ته زما د فارغانې بچو پلاره خپل ځان تختولې هغه ته سره منصبت کړي خدایا وای توتی کاکا الله دې بیچورای کا و زما مرګ داجی دا خو چې روټه دې خوړلې وا او په مړه خېټه بوتلې خیر دې که د سلورو د هغې سره نو وګې کېږي به نه چې دې بچیا چې تلو که نه نو ډېر په مینه مینې راته وکتل په زړه کې مې راغله چې څه چل دی راته نه ګوري مورې و مورې څه چل دی وایې که نه زویه مارغان چې الوځي نو یو بل ته په مینه مینه ګوري زه خو وایم راځه طوطي ګل کاکا کره ځو او تپوس یې کوو چې کوم ځای کې م بندیوان کړی دی ځای چې ځو ورځم ښه بچی ورځه طوطي ګله په ځان اخته شي موږ تا سره صبر کړي ولې خاندې اما خندا راله په دې راځي که نه چې زما خیال دی په ړومبي ځل مونږ راتښتولي یو چې د تړلو چل نه ده تلو نو مونږ هم ولې راتښتولو ته دا وګوره دا څوک سړی داسې تړي لکه را تاسو چې مونږ تړلو دا والا تا ته چې اغوا برای تاوان چل نه درځي بیا ولې انسان باندې تخته او تاسو ته تړلو چل باندې نه درځي ولې به راتښتولو ولې جواب باندې راکوئ چپ شي که نه یو ډز ته نو باسم پلاستیکي تماچه دې لاس کې نیولې مونږ یارې دا پلاستیکي ده ته وګوره دا پلاستیکي ده وینه ولې د سبا په دره کې دا څه شی دی پلاستیک دی نور څه دا څه دي ونه پدې کې والله چې وجنه ماما نه دغه ونه کوي والله چې په دې د تاسو په پوالو مړو کو به کې باندې بي ګناه ولا پین کړیو نه اوس په مالا پریدم د خیره کنه چې په سر کې مې پیسې تاسو نه راځي کنه هغه کې باندې موږ لا راکوي والله چې پریدم کینه تاسو باندې کینه دیوا زجواله په مالا زجوا اردن کله نه دیوا سموا تړم شابه تر سمو تر لاس بوندو چات غر کو مونږ څه کاوه کا مونږ کړی څه دي سمو تر سمو سمدا انا څنګه دا ته په داسې سيو سکه ما دا سکه لګیا لنګا باندې کټ کو نه فقط ته داسې دا سمه لګی کا تاو کا سمه تاو ده دا به کله خیر او داسې کار مو کوي راځه ته کینه ما ها کینه ته مېز باندې نه انا مدته کې لاندې کې ما تر کینه ها په داسې کارو کوي کنه دواړه تماش باندې نه نه خیر نه بیا خو نه لګي نه کوته دې چې کوته لري کو او په داسې کارو کې خپل نمبر والا کې ټلیفون چې تاسو کوته ټلیفون کوم چې پیسې راولېږي او که پیسې نه لګي کنه واټ کمم سدي یو رپورټ درج کول راغلی یم ورشه اول سیف سره ملاو شه بیا به رپورټ درج کوم ما نو بیا ته داسې له ناستې چې ما صاحب له لیږي صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي په خیر علي یو رپورټ درج کول راغلی کینه سم معامله ده وای راته د یو نوم خاروګې دی او بل ته نوکر خان وي ښه نوم یې همیش خان دی ته اوس ته ما ویلو که نه چې دا دواړه ما روټۍ له راوختي هغوی زما نوکر او ډریور دواړه غوا کړي دي او اوس رانه دې کروړه روپۍ غواړي او چې دې وي راوانستولې نو ښه به درله نه وي دا غواکار وایي څه شی هغوی ستا نوکر او ډریوره غوا کړي دي او جي د خاروګي زامن خو رپورټ له راغلي وو چې خاروګی چا غوا کړی دی او ته څه بل څه وې دا څه معامله ده نه نو صاحب زه د دروغ وایم یار ته دروغ نه وې ته کښېنه زه لږ سوچ کوم زما خپله دماغ تاسو خراب کړ هغه یو څه وایي ته بل څه وایې زه خو داسې کار وکړه زه ته لاړ شه چې زه څه انویسټیګیشن وکړم څه معلومات وکړم بیا به تا به سوال جواب وکړم ستا راپورټ به والم داسې نه شم لیکلی ښه ځه لاړ شه چابه ای د زوره پلاره اخر زما خاروګي څه ګناه کړې وه چې تا په خلکو ته
مهماندارې دا ته څه ګډې وډې وایې قسم په خدای که ما ته پته ومي چې هغه چا غوا کړی دی دا څنګه خبرې کوې بالکل ډېرې نو هم په اخبارونو کې کتلي وي که نه چې خلک چې دی نو د پیسو دپاره خلک کډناپ کوي یعنې خلک تښتوي که نه خو چې دوی داسې ولې کوي هو چې خلوره د مشرانو خبرو کې مه رادانګه نو مامي ما تپوس ویلو که نه چې ډېرې مې خبره کوله چې زما افسر چې دی که نه په خاروګي کاکا باندې او په نوکر باندې په تاړه کې رپورټ لیکلی دی خدمه یې کړې ده نو دې دا غلا څنګه کړې ده درته وایم غلی شه نو دا خبره ده رپورټ هم پې لا بیل کړی دی بس زه اوس ورځم او تاهیندار صاحب ته وایم چې زما تره او د ده افسر دا ټوله لوبې زما پلار ته جوړه کړې وه او غوا کړې هم دی بلبله مارغه ته چاړې لاندې لږ ساه اخیستی شي او که نه ډېډي ولې ټول په مرۍ باندې چاړه راکاږي چې لاندې ته ساه والي جی جینۍ چې به متلونه نه کړو دا مفوکه دې بنده کړه مهماندارې داسې چل دی که نه تاسو زموږ مېلمانې یې دا د ګوړې شربت ښه په کلاره وڅښئ چې دا مازغه یخ شي زه لاړ شم چې هغه افسر سره خپله تاسو دا خبره کوم ښه روټي تره ورواړه بچې دا یو ګلاس پانسي ته کېږده چې زه راشم بیا به نه تورانې نه دي شه ترورې شربت وڅښه که نه السلام علیکم صاحب څنګه حال دی ښه خو یې که نه وعلیکم سلام راځئ راځئ نیب کاسد صاحب کښېنئ تاسو ته خو به صاحب زه کوم چې تاسو کې مې یو افسر شته که نه هسې سرجي ما ویل بار پولیسو راغلي دي تاسو بار ورځئ که هغوی دننه راولم ورشه او هغه شټور کیپر طوطي خان ته وایه چې صاحب دې غواړي ورشه ډېره ښه ده جې ځه لکه زه به د یو صاحب سره ضروري خبره کوم ځه ورځه ما ته پته ده چې څه لانجم جوړه کړې ده ځه ځه دروازه بنده کړه ځه بند کړه صاحب یو عجیبه غوندې کار شوی دی څه وشو زما هغه ورور او لوکر خان نه دی نه دی نه دی دی که نه مونږ چې پې د غلا رپورټ لیکلی و هغه دواړه چې اغوا کړي دي او خبرې نه رپورټ یې په چا لیکلی دی په چا لیکلی دی په تاسو او په ما که څنګه یعنې زما غوندې باروبه افسر باندې رپورټ لیکلی دی اوس ته ماته ووایه چې ما غوا کړی دی او ما ته پته نشته صاحب هغه ایس ایچ او صاحب او سپایان بار ولاړ دي څو کمه تاڼې ته ورسره ورشو او که دننه یې راولو نه 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 دننه یې مه راوله بیا به ورله چې و بسکټ راوړو مونږ به بار ورشو راځئ تاسو وړاندې شئ زما لږ زړه کمزوری دی یېرېږم راځئ ما پسې راځه راځئ لږ زر کوئ که دننه به راشي مالدارا که غریب دی خفل خپل نصیب دی سیالی به مخه کړی وي دا ټول دي او که یو دی دا ټول دي او که یو دی لوړې نه پټاو دی خانه لوړې نه پټاو دی لوړې نه پټاو دی خانه لوړې نه پټاو دی لوړې نه پټاو دی خانه لوړې نه پټاو دی شي همدغه وایي که شل شي پوره به یې بیا هم نه کړي که سیر دی او که پاو دی که سیر دی او که پاو دی